کجره تاسو غواړئ چې موږ سره دا ټول خلک مینه او محبت وساتي، خپل رشتہ داران، خپل یاران، دوستان، ملګري او ټول پټول خلک ته غواړي چې ما سره د دې محبت وساتي، د دې په زړه کې د زما نفرت ختم شي او دا ټول د ما سره مینه محبت وساتي. نو دا یو آسان ترین وظیفه درته درخیمه، کچره دا تاسو شروع کنه ان شاء الله دا ټول خلک به تاسو سره محبت وساتي، رشتہ داران هم به تاسو سره محبت وساتي، یاران دوستان هم تاسو سره محبت وساتي، چې تاسو استادان مې هغه هم به سره محبت وساتي. د ټول خلکو په زړه کې به ستا نفرت په محبت سره بدل شي، ټول به ان شاء الله تاسو سره محبت شروع کی. وظیفه درته درخیمه، د دې اجازه هم زه تاسو در کوم، ټولو په ټولو د زما طرف نه مکمل اجازه ده د دې وظیفې. خو که تاسو چې موږ د سپیشل اجازه ملو شي کنه، نو هغه خلک په کامنټ کې سبحان الله ولیکي، ان شاء الله ټولو ته مکمل اجازه ملو شي. صحیح شو؟ وظیفه څنګه ده؟ وظیفه ته تاسو وکیږ دی. وظیفه دا د زموږ عزتمندو چې تاسو به داسې کوي کنه چې تاسو ماسخوتن موږ ټول په ټول ختم کړئ، نو تاسو به صرف دا دوه ټکي دا به 621 پیرې وای، 621 پیرې به دا دوه ټکي وای، یا ودودو یا سبوحو، یا ودودو یا سبوحو. دا به تاسو 621 پیرې وای، 621 پیرې به دا تاسو وای. او د هغه خلکو تصور به په زړه کې راولي چې د چا په زړه کې تاسو خپل مینه محبت وراچول غواړئ، چې تاسو غواړئ چې د پلان کې په انسان په زړه کې دی زما مینه او محبت ورشي، او زما مینه او محبت د په زړه کې ډیر زیات پیدا شي. د دې تصور په زړه کې راولي، او دا دوه ټکي یا ودودو یا سبوحو دا به تاسو 621 پیرې وای، چې څنګه 621 پیرې برابر شي، بیا ورپسې دا دعا کوي چې الله تعالی د دغه انسانانو یعنی تاسو په داغي نوم واخلي، چې الله تعالی د دې په زړه کې زما محبت ورواچي. اوس که تاسو د ډیرو خلکو په زړه کې خپل مینه محبت ورچول غواړئ کنه، نو چې څنګه تاسو یا ودود یا سبوحو 621 پیرې برابر کړئ، دینه پس په بیا د ټولو نامې واخلي چې الله تعالی د پلان کې انسان په زړه کې زما مینه او محبت ورواچي. د ټولو نامې به واخلي او دعا به وکړي. یو څو شپې چې تاسو دا وظیفه وکړئ کنه، کوشش وکړئ چې 21 ورځو پورې 21 ورځو پورې دا وظیفه تاسو جاری وساتئ. نو ان شاء الله په دې 21 ورځو کې دنه به د دې ټولو خلکو په زړه کې ستا نفرت ختم شوی وي، او تاسو سره به ان شاء الله مینه او محبت شروع کړئ وي. ټیک شو؟ ان شاء الله کوشش وکړئ چې دا وظیفه په خپل هم شروع کړئ، او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغه هم دا وظیفه زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت خوشاله باد ساته، دعاګانې کوي، دعاګانې وکاو. الله پامان.